دغه اعلان د څلورنۍ په ورځ په واشنګټن کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. میرمن کلینټن وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مرستیال جیمز وارلیک به له افغانستان سره په امنیتي تړون د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د پلاوي مشري کوي. دغه راز په دې خبرې غونډه کې ډاکټر زلمی رسول اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د هیواد سفیر اقلیل حکیمی به د افغان پلاوي مشري کوي. خو په دې خبرې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو پر امنیتي تړون د خبرو اترو د پیلو کاره نیټه په ډاګه نه کړه. د دې خبرې غونډې مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د هیواد او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزه کمیسیون غونډه ترسره شوه. د دې غونډې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل له افغانستان سره د لاسلیک شوي ستراتیژیک تړون او د دوه اړخیزه کمیسیون جوړولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي. هغې زیاته کړه د امنیت د لیږد د بهیر د سستوالي سره دا کار په سمه توګه روان دی او متحده ایالات ژمن دی چې د دې بهیر په بشپړولو کې به مرسته کوي. د کلینټن په وینا په تیرو څو میاشتو کې د سختو ورځو او حالاتو سره دواړو هیوادونه په ګډه سره د یو باثباته او له کرارۍ ډک افغانستان لپاره هلې ځلې کوي. که څه هم کلینټن د تیرو څو میاشتو سختو حالاتو او بدو ورځو په اړه معلومات ورنکړل، خو په دې موده کې د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو سرتیرو ډیریدونکو بریدونو د امریکا متحده ایالات سخت اندېښمن کړي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دا ډول 15 کورنۍ بریدونو کې شاوخوا 53 بهرني سرتیري وژل شوي چې ډیری د متحده ایالاتو پوځیان دي. د زندانونو عمومي قومندان وایي د هیواد په ځینو زندانونو کې داسې بندیان شته چې د ځانمرګو بریدونو د پلانونو د طرحه کولو هڅې کوي. د زندانونو عمومي قومندان لوی پاسوال امیر محمد جمشیدي دا څرګندونې د مشرانو جرګې د څلورنۍ د ورځې په غونډه کې وکړې. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په ځینو زندانونو کې ډیری بندیان په نشهیي توکو روږدي دي او دوی د پلټنې داسې پرمختللي وسایل نه لري چې زندان ته د نشهیي توکو د وړلو مخه پرې ونیسي. د زندانونو عمومي قومندان وایي د هیواد په ځینو زندانونو کې داسې زندانیان شته چې د ځانمرګو بریدونو د پلانونو د طرحه کولو هڅې کوي. د زندانونو عمومي قومندان لوی پاسوال امیر محمد جمشیدي دا څرګندونې د مشرانو جرګې د څلورنۍ د ورځې په غونډه کې وکړې چې دی او د کابل د څرخي پله د زندان قومندان خان محمد خان ورغوښتل شوي وو ترڅو په زندانونو کې د شته ستونزو په اړه معلومات ورکړي. جمشیدي په زندانونو کې د ځانمرګو بریدونو د طرحه کولو د هڅو په اړه د بیلګې په توګه وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل په څرخي پله زندان کې یو تن پاکستاني وګړی په داسې حال کې ونیول شو چې د ټلیفون له لارې چاته د ځانمرګو بریدونو د طرحه کولو په اړه معلومات ورکول. د ونه ویل چې د هیواد په نورو کومو زندانونو کې زندانیانو د ځانمرګو بریدونو د پلانونو د جوړولو هڅې کړي او له هغوی سره څه شوي دي. خو هغه زیاته کړه چې د یادې ستونزې د مخنیوي په موخه د زندانونو د قومندانۍ منصوبین د زندانونو په بېلابېلو برخو کې کار کوي. دغه راز هغه په زندانونو کې د نشهیي توکو له کارولو هم خبر ورکړ او ویل چې د زندانیانو خپلوان او د زندان ځینې کارکوونکي زندان ته نشهیي توکي وړي. هغه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته زیاته کړه ډیری وخت ځینې ښځې په خپل ځان کې نشهیي توکي زندان ته لیږدوي. هغه زیاته کړه چې دوی داسې پرمختللي وسایل نه لري چې د ښځو په ځان کې نشهیي توکي کشف کړي. هغه وویل چې زندان ته د نشهیي توکو د لیږد په تړاو 190 د زندان کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د هغه په وینا په زندانونو کې ډېر هغه کسان نشهیي توکي کاروي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي او دلته د کوم جرم له مخې بندیان شوي دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي چې دا غونډه تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وویل چې په زندانونو کې بډې اخیستل کیږي. دی وایي چې د زندان کارکوونکي له بېوزلو او مالداره زندانیانو ترمنځ توپیري چلند کوي ځکه چې بېوزله زنداني د پیسو ورکولو توان نه لري. خو جمشیدي په ځواب کې وویل که له تاسو سره داسې کوم شواهد په لاس کې وي زما کوم افسر پیسې اخیستې وي د هغه پر ځای ما مجازات کړئ.
د دې یاد کمیسیون په غونډه کې دا هم وویل چې د هېواد د ډېرو زندانیو ودانۍ زړې شوي او دوی نشي کولی چې بندیان پکې وساتي. د هغه د معلوماتو له مخې په هېواد کې 6 زندانونه شته چې پکې شاوخوا 4,000 بندیان ساتل کیږي چې 619 ښځې دي. دی وایي چې له 6 زندانونو څخه د 15 ودانۍ زړې او د نړېدو په حال کې دي. 6 په کرایي کورونو او 15 په نورو حکومتي ودانیو کې فعالیت لري. د ویل چې ادمګړی په زندانونو کې د دې وړتیا نشته چې له بګرام زندان څخه ورته زندانیان ولېږدوي. د بګرام زندان چې د متحده ایالاتو د ځواکونو په کنټرول کې افغان حکومت ته سپارل شوی دی. د دغه زندان شاوخوا 3,000 بندیان افغان لوري ته سپارل شوي او په پام کې ده چې پاتې هغه 650 تنه هم په نږدې راتلونکي کې افغان لوري ته وسپارل شي چې د زندان د سپارلو تر هوکړې لیک وروسته بهرانیانو نیولي دي. دغه راز د څرخي پله د زندان قومندان خان محمد خان د جمشید د خبرو په تایید وویل چې 2,288 تنه په دغه زندان کې بندیان دي چې له دغه شمېر څخه 255 بهرنیان دي. هغه زیاته کړه چې په تېرو 10 میاشتو کې د نږدې 1000 هغو زندانیانو دوسیې بشپړې شوي دي چې له 3 یا 4 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. د غونډې په پای کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي یادو حکومتي چارواکو ته وویل چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د هېواد ټولو زندانونو ته پلاوی ولېږي او د زندانونو د ستونزو په اړه به یاد کمیسیون بشپړ راپور ورکړي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ځینې محصلین وایي له جمهور رئیس کرزي سره په کتنه کې دا ورته جوته شوه چې ښاغلی کرزی د رباني په نوم د یاد پوهنتون په نومولو کې خپلواک نه و او دا کار یې د مصلحتونو پر بنسټ کړی دی. د محصلینو د پلاوي ځینو کسانو محور ورځپاڼې ته ویلي چې ګواکې جمهور رئیس د رباني په نوم د پوهنتون نومونه خپله لویه تېروتنه بللې ده او محصلینو ته یې ویلي چې په دې اړه د رباني له زوی صلاح الدین رباني سره وګوري. د کابل د ښوونې او روزنې هغو محصلینو له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل چې له دغه پوهنتونه د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په نوم لوحه لرې کول غواړي. محصلین وایي جمهور رئیس ورته وخت اخیستی چې د برهان الدین رباني له زوی صلاح الدین رباني سره په دې اړه خبرې وکړي. محصلین وایي جمهور رئیس ورته ویلي که د ښاغلي رباني ځواب هو او کنه باید بیرته دته ورشي. زده کوونکي وایي چې ګواکې جمهور رئیس خپلې 2 نیمګړتیاوې ومنلې. یوه دا چې لوحه باید د غلو غوندې د شپې لخوا نه وای لګول شوې، بله دا چې د پوهنتون د نوم د بدلولو په اړه باید له محصلینو ټول پوښتنه شوې وای. نږدې 2 اونۍ وړاندې د حامد کرزي په فرمان د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د رباني په نوم ونومول شو چې پر وړاندې د دغه پوهنتون ګڼ شمېر زده کوونکو لاریونونه وکړل. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د معترضو محصلینو د لاریونونو او نورو مدني منډو ترلو په پایله کې جمهور رئیس له دغو محصلینو سره وکتل. د معترضو محصلینو استازی عزیز الرحمن وویل له جمهور رئیس سره لا خبرو څرګنده شوه چې ګواکې نوموړی په خپل دغه پریکړه کې خپلواک نه دی. عزیز الرحمن وویل کرزي ورته ویلي چې د برهان الدین رباني له زوی صلاح الدین رباني سره وګوري او د هغه د ان تر جوتېدو وروسته بیرته د ارګ ماڼۍ ته ورشي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د محصلینو دغه استازي وویل چې جمهور رئیس حامد کرزي خپله دا نیمګړتیا ومنله. د پوهنتون نوم دړه یعنې لوحه باید د غلو په شان د شپې لخوا نه وای لګول شوې او له محصلینو پوښتنه شوې وای. کابو 2 اونۍ مخکې د حامد کرزي د فرمان او د وزیرانو شورا په پریکړه سره سم د ښوونې او روزنې د پوهنتون له وړۍ د زوړ نوم دړه لرې کړی شوه او پوهنتون د برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. تر یادې شوې ورځې وروسته د پوهنتون محصلینو سوله ییز لاریونونه پیل کړل او وان سره ولسي جرګې ته ورسېد چې د دیني او کلتوري چارو جرګه ملاتړ اعلان کړ او ویل چې اوس د دغه راز نومونو وخت نه دی. په دې پسې وروسته